نه پکار خو داسې کار دی چې د ناجایز چې دی ناغه خدای پاک مرګتیا نه کوي داسې کار دی چې یو څو ورځې مخکې چې دی نو دغه د مسعود او د ریشم په خپلو کې جګړه وه ما ته پته نشته چې په څه باندې جګړه وه په څه نه وه خو لکه ریشم ورته د فاطمه خور یادوي او نورې ښځې یادوي چې ته په هغو پسې ګرځې نو مسعود ورته لکه پانسي اچولې وه او 2-3 ګنټې ښه سمه والې وه او دغه دای ورته وي چې ستا ما نه څوک د تپوس وي نو ما نه دې تپوس وکړي ریشم چې دی د شپې په 1 بجه باندې رینګ میلاو کو او زما مور ته ډېرې زیاتې چغې والې چې مورې د خدای د رسول لپاره راشه او ما بچ که د مسعود نه نو مونږ د سارې ټیم کې مونږ روان شولو مونږ په مسعود پسې مونږ لاړلو مسعود په کور کې نه خو مونږ چې دی نو مونږ خپله خور را روانه کړله مونږ ترې راوستله ریشم نو داسې کار دی چې ریشم مونږ کره وه 3-4 ورځې مسعود پسې جرګې کولې چې زما د ډمتوب نمتوبه ده زه درته د خدای په قرآن باندې لاس ږدم چې زه به په تا باندې ډمتوب نه کوم او نه به چې دی نو نه چې ستا خوښه نه وي نه به زه په تا باندې داسې یو کار کوم او نه به ستا ماته نه به ګیله ما نه به ستا زما نه راځي مینوالو چې هغې کور ته بوتلله نو داسې کار دی چې پته نشته دی چې ښځه خاوند په خپلو کې داسې ښه مسله وکړله مینوالو په دې کې زما او زما د پوره د فیملی د عزت سوال دی زه لیب نه یم راغلی خو زه ډېر وخت پس راغلم زه خو زه انصاف زه په خدای پاک او زه په تاسو باندې پرېږدم چې ریشم مسعود له لاړله او ریشم چې دی نو ریشم په موږ باندې الټه شوله چې دا راغلی دي او دو چې دی نو د زموږ نه 50 لک روپۍ وړي دي او 40 تولې کالی وړی دی نو مینوالو دا د روجې زبرګه میاشت ده ستاسو د دې په ذات باندې قسمي چې د مسعود سره به 50 لک روپۍ د کوم طرفه راځي او یا 40 تولې کالی به د کوم طرفه راځي خدای پاک دې موږ له مرګ راولي چې موږ لکه موږ د دو پیسو ته کینو یا موږ د دو ګټې ته کینو کو روپۍ ده کو 2 ده شکر الحمدلله خدای پاک موږ له پایه عزت باندې راکوي زموږ وخت ساعت دی زموږ ښه شکر الحمدلله ښه تېرېږي مینوالو زه تاسو ته دا خبره کوم چې په ما باندې دعوه کړې ده زما په مور باندې زما په خور باندې په ما باندې چې دوی د کور نه چې دی 50 لک روپۍ وړي دي او 40 تولې کالی وړی دی او په موږ باندې الټه شوي ده اوس زموږ ریشم خورو چې دغه شانتې چې دی نو دغه زی والې ټکولې یم ما نه د دراز چابي اغستې ده او دغه د زما نه پیسې وړي دي دا د روجې زبرګه میاشت ده په دې کې قرآن نازل شوی دی چې زه درته په هغې پاک قرآن باندې درته زه لاس ږدم چې موږ تللی یو موږ صرف خپله خور راوستې ده او که موږ د مسعود د کور نه موږ تیلی هم راوړی نو خدای پاک دې ما د دې زبرګې میاشت نه دی خدای پاک ما د سره وانړی وهلې ده دباو کړې ده چې په مور پلار الټه شه هغې ریشمې وهلې ده ریشمې دباو کړې ده او په دې کې پوره لاس چې دی په دې کې د مراد دی په دې کې د فاطمه دی او دا تاسو ته ښه پته ده چې وخت د سر نه د دو زما سر نه لګي چې په هر قانون باندې دا نیلم یا مونږ مړه کو او یا چې دی نو دا نیلم مونږ د لارې نه مونږ اخوا کو ما سره د مسعود ما سره میسیجونه پراته دي چې ماله یو ماله دمکي راکوي زه د خپل خدای نه زه د هر ټیم دا سوال کوم چې یا الله ماله زندگی راکړي خدای پاکه ماله په نرتوب باندې خدای پاکه ماله راکړي زه په نرتوب باندې زندگی تیروم چې بېغیرتوب ژوند شوي یا زما د بېغیرتوب زندگی شي نو خدای پاکه ستا ساده تا ماله راکړې ده خدای پاکه تی مانه په دې ساعت باندې خدای پاکه ته مانه واغستله کې خو مینوالو تاسو ما سره ټول عمر تاسو ما سره مرګتیا کړې ده زه د خدای پاک او زه ستاسو نه انصاف غواړم چې په ما باندې رپورټ کړی دی زه په خپل عزت باندې نه یم زه په خپل مور باندې زه په خپل خور باندې زه د خپل ځان نه زیات خفه کېږم چې مینوالو د خدای د رسول لپاره چې دی د ناجایزې مرګتیا مه کوئ د جایز مرګتیا وکئ مینوالو دغه شانتې دو چې دی زما د ګاډي لمبرې لیکلی دی او مسعود څو کسانو ته ویلي دي چې دغه دا نیلم چې په هر صورت باندې وي نو نیلم ختمه کوي او چې دی نو زه دله دومره پیسې در کوم